السلام علیکم دوستانو د نیلم ګل خاوند په خپل خزي کم کارونه کول لوسه ویډیو یې راغله که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو د نیلم ګل ژوند نه خو به ډېر خلک خبر وي ځکه که یو ورځ نه وي نو په بله ورځ باندې د نیلم ګل کیسه په سوشل میډیا باندې خوره شوي او همیشه یا په جړا وي او یا یې وهل خوړلی وي. اول وختونو کې نیلم ګل د خپل لیور یعنی د مراد له ورور سره جنګ و چې په هغه باندې ټول خلک خبر شول او خبره طلاق ته ورسېده. له هغې وروسته نیلم ګل ویل چې زه نور له خپل خاوند سره وخت نه تیروم خو بیا هم هغوی څه وخت یوځای وو. خو څه وخت مخکې یو ځل بیا نیلم ګل لایو راغله او وی ویل چې زما خاوند په ما باندې دریم بند هم راوسته او زه یې ووهلم او له کوره یې وویستم. خو دا خبره همداسې پاتې شوه. خو اوس ویلی کېږي چې مراد د نیلم ګل لوسه ویډیو په هغه وخت کې جوړه کړې وه څه ټیم چې مراد سره نیلم ګل یوځای وه او دا ویډیو یې ځان سره محفوظه ایښې ده او وایي که نیلم ګل غلې نه شوه نو زه به دا ویډیو په سوشل میډیا باندې خوره کمه. څومره بې غیرته انسان دی چې د خپلې ځوانې ښځې چې اوس یې هم په نکاح کې ده د هغې ویډیو نیټ ته روباسي. نو همدا وجه ده چې نیلم ګل اوس غلې ده او چاته د جرګې دپاره هم نشي ویلی. دوستانو څه وخت مخکې نیلم ګل لایو راغه او هغې لایو دا خبره وکړه چې زما خاوند به ما له پردي سړي راوستل او د یو شپې به یې ترنه 2 لکه روپۍ اخیستې. دوستانو دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې کتې هم شئ. نو دوستانو دا څنګه پښتون دی چې خپله ښځه خرڅوي او د بل د خولې نه بلکې د خپلې ښځې د خولې نه دا خبر وځي چې زما خاوند زما له د شپو دپاره سړي راوستل او خپل جیب یې ګرمولو. نو دوستانو تاسو د نیلم ګل او د هغې د خاوند په باره کې څه وایئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د نیلم ګل د بې غیرته خاوند د دې کارونو نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان.